دا مشران به په دې باندې غور کوي چې د ریاست سره کومه خبره کول پکار ده، له دې سره مخته په کومه طریقه باندې تک پکار دی، تک نه دی پکار، تعلق باندې نظر ثاني کول ده. او نن د چمن خلک له چمنه یک کډی کولو ته مجبور دي یا داسې کارو ته مجبور دي چې هغه په اسلام کې په پښتو کې او د دنیا په یو قانون کې رواج نه لري. زه په دنیا کې دونه بدنامه کم چې په ځما په مدرسې به بمباري وسو، په یو ځای به مسلوش ځوانان راپورته کول، کوشنیان مړي به راپورته کول، زما د وکالت والا څوک نه و. خو که زما په وطن کې هر څه پیدا کیږي هغه دنیا باندې خرڅېږي، خو د هغه ګټه ماته نه راځي، د هغه ګټه پنجاب ته ځي. مجلس ملک صاحب هم وکړي، روزي خان یسار هم درته کښېږدي، ما رسمن به دا وکړو چې دا جرګه څه ضرورت پیښ شو یا د پښتون نیشنل کورټ څه حاجت او کام بلدیه څه حاصل کول غواړي. ملګرو په دې ریاست کې ریاست پاکستان چې کوم ورته ویل کیږي د شپږ اویا کاله له اوه اویا کاله راسې پښتانه ژوند کوي، خو د انسان په توګه ژوند نه کوي، د یو درېیمې درجې شهري په توګه ژوند کوي. او په دې ریاست کې په اوه اویا کاله کې موږ دا نه کو په تسلیم چې پښتانه دي انسانان دي و دوخته دي د انسانانو هغه حقوق ورکول چې کم د غټو شارو یا د نورو وطنو خلکو تستا لکه د پنجاب د خلکو غتي. په د شپږ اویا کالو کې نه د ماته تعلیم راکوي، نه ماته د ژوند هغه سہولتونه راکوي چې د ژوند ترولو دپاره بنیادي سہولتونه وي یا اهم وي. روزګار د هر ریاست کې د هغه ریاست د شهري بنیادي حق وي، خو په دې ریاست کې پښتانه ته روزګار ورکول درکنه چې کم د پښتنو روزګارو هغه را باندې بند کول شو. نن له چمن راځه بیا تر کراچي پورې چې کم د چمن په لاره کم د پښتنو تجارت وو یا کم د پښتنو چې ژوند په دې باندې د خپل ژوند ورځې ترولې، ها تجارت په کم طریقه او په کم مد باندې په موږ بند کو. او نن د چمن خلک له چمنه یک کډی کولو ته مجبور دي یا داسې کارو ته مجبور دي چې هغه په اسلام کې په پښتو کې او د دنیا په یو قانون کې رواج نه لري. مجبور دي چې د یو سړي بچان ورته زاړي او د دوه وخته مړی نسی ورپوره کوی، نو هغه کوي څه؟ د روزګار دا و چې د به د ورځې تلی او په دا لاره به څه سامان راوړي او 500 زره به ګټلی او کور ته به خپل راشن وړي، د خپل بچیان به ورته کتل. نن هغه په ده درېدلی دي. داسې د ریاست چې کوم لوبه له دې پښتونخوا وطن سره وکړه د دهشتګردۍ په نامه یا وار اون ټیرریزم په نامه، دا په یوه تاریخ کې نه دي سوي. 1,00,000 پښتانه په وزیرستان، سوات، مالاکنډ او ژوب و شیرانی په دوی علاقو کې 1,00,000 پښتانه مړه کول شول. او بیا افسوس په دا ځای وموږ ته اوس دا پښتانه مړه کېدل، نو دې ریاست و دنیا ته دا ښکاره کول چې دا دهشتګرد مري. و مړ هم زه، پړ هم زه، بدنامه هم زه. دلته که د چا 15 کسه مړه سي نو هغه پوښتنې والا وي. زه په دنیا کې دونه بدنامه کم چې په زما په مدرسې به بمباري وسوه، په یو ځای به مسلوش ځوانان راپورته کول، کوشنیان مړي به راپورته کولې، زما د وکالت والا څوک نه و، زما دپاره چا غږ نه پورته کول. که د 8 کاله ماشوم وي، که د 12 کاله وي، که یو عالم وي، که یو معلم وي. او تر نن ورځې پورې دا لوبه روانه ده او موږ مړه کیږو. مشرانو د وطن دغه مسایل او لګور د لو مسله په دې کې پښتون جونساید یا د پښتون نسل وژنه سی ورته ویل کیږي، چې دا په یو طریقه کار باندې له تسلسل سره د ریاست او د ادارو شروع کړي ده د قومي بقا لپاره، د پښتون قومي بقا لپاره د دې جرګې حاجت و، د دې جرګې ضرورت و.
د پښتانه د خپل مقدمه د پاره د خپل د ځان د پاره د خپل د نسل د پاره او د پښتونخوا وطن د پاره د دې جرګې حاجت پښتانه په وطن کې چې کم خدای راکړي معدنیات پراته دي دا موږ په زرا او کال بستی خالي د پښتانه بس چې دنیا ته دا ورکاوم او خپل وطن په ساتم زما ژوند د پښتانه ژوند به د ډېرې لولو دنیا په سیالي سره په برابر وي خو که زما په وطن کې هر څه پیدا کیږي هغه دنیا باندې خرڅېږي خو د هغه ګټه ماته نه راځي د هغه ګټه پنجاب ته ځي د هغه ګټه د دې ملک هغه زورور خلکو ته ورځي چې هغه خالي ځانونه ساتي خپل کامونه پکې ساتي او پښتانه ته د هغه 1% برخه نه ورسېږي نو په دې امید باندې چې نن به دا کام سره راټولېږي د چمنه واخې بیا تر ژوبه شیراني له شیرانی له جوبه وخت تر وزیرستان تر مردان تر سوات او تر دې پوری په هر غلې په هر کوڅه کې په هر غلې په هر کوڅه کې په هر شهر کې په هر کلی کې په هر روډ باندې پی ټی ایم ملګری ګرځېدلې دي او پی ټی ایم مشر او مشرتابه چې کوم جرګه شه د پدې حواله ټول مشران خبر کړي دي او ډېر لوی تعداد به د ټول وطن د مشرانو راځي د شپنجرو مو به د خپل کیس ورته پیش کوو د مشرانو ته لکه ملک صاحب چې درته بیان کړي مو صرف د ارګنایزر په توګه باندې به د پښتانه کام په د شپږ کال کې څو سره سوي دي کم بد وسره سوي دي او بیا د هغه بعد څو سره روان دي او په مخ به د کام څه کول غواړي د دې مقدمه ورته پیښو بیا به د مشران چې کم د کام دي که سیاسي مشران دي که علما دي که علما کرام دي که قبایلي مشران دي که زموږ د نورې طبقات د وطن دا مشران به په دې باندې غور کوي چې له دې ریاست سره کومه خبره کول پکار له دې سره مخته په کومه طریقه باندې تک پکار دی تک نه دی پکار تعلق باندې نظر ثاني کول ده نو تاسو سره کور ودان تاسو راغسته دلته زیره سواسته او چې کوم مشران نه دي راغلي هغه ته هم دا وایي چې ان شاء الله مو بیا تاسو ته درځو په کار ده چې ټول دغه جرګې ته ځان ورسو د کام خبره ده د وطن خبره ده او په کار دي چې په ګډه وکړو نو تاسو خاص مم دغه دي په کار دي د افریدیانو وطن د تاریخي د پښتنو تاریخي وطن خیبر ته ځانونه ورسو پښتون تحفظ مومنت بل تاسو میزبانی کوي ډیره مننه